أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. په پرون وعده وکړه د مکارم الاخلاق. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دین د اسلام درې سو شپېته خوونه لري. زمونږ الله چې کله یو بندر اراده د خیر وکړي نو بده کې خوونه کې د باج خوونه برخه الله ورته نصیب کړي. ابو بکر رضی الله عنه دا خبره کړو چې یا رسول الله ستاسو د امت کې ملګری کې بده شي وسو کی چې دا درې سو شپېته ټول خوونه باغی کې موجوده نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې او شتره او هغه بتای څومره عجیب انسان د جنت ټول دروازې بدله اوازونه کوي او د غدري سو شپېته د اسلام خو نه ټول بده بنده کې و. د ترغیب او تشویق په نیت باندې هغه موږ تاسو هم ذکر کوو. نن یو بل عجیب خوې چې اکثر انسانان د دې خو نه په غفلت کې واقع دي، بلکې چې کله انسان د دین منکر شي نو قران او سنت موږ لدا وایي چې د انسانانو مقابله لته ریدل بکار دي. ایتاء الزکات، زکات ورکول. زکات څه ته ویل شي؟ لغت کې وسیله کې قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي دا په ډیرو معناګانو باندې راغلي دي. کې معنی د صفائی ده، زکات د مال او زکات د بدن، زکات د اخلاق. اصطلاح کې هلیلم فرمایي چې اسم لاخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على اوصاف مخصوصه لطائفه مخصوصه. لسان العرب کې ابن منظور معنا کړی سو لسم جل کې زکات د مننوم د پاره د یو شی چې هغه خاص دی د مال خاص نه په خاص اوصاف باندې یو خاصه طائفه او طبقه له اتم سربونه دي چې موږ الله غږ ذکر کړی دی قران کې. د دې اتونه کې انسان د مال راوالي په بل چا باندې ولګي کروڑونه مال والی ونه لګي موږ الله نه مانی. ځکه دین د اسلام کې کم او کیف د دواړه پیژندل او دغه سره برابر به عمل. عبد الله بن عباس وزکه ویلي چې څو شی رب العالمین شریک ذکر کړی دی یو په کې منځ او زکات دی چې کله بده کې سړی په یو عمل کې او دی بل باندې نه کوي اول الله نه مانی. سمانا یو سړی د مازه پابند دی زکات نور کوي د قموز الله نه مانی. یو سړی د زکات پابند دی موږ نه کوي د زکات الله نه مانی. دا ډوړه براجمه کې بعد دغه نه به خبره برابرېږي او زکات د دې وجنه ورکول پکار دی چې انسان کله مالدار شي نو عام غریبانان بدله معمولی ښکاری چې لکه دارا به کې څوک دی دا خو 10 روپے غټلې نشي او زه دومره مال لرم او کورونه لرم او تعلق لرم او تجارتونه لرم د دې ملک او د بل او د بل د دې مرز علاج لپاره زمونږ الله په دې شړې باندې زکات لازم کوي چې د مال خیر دین او کم لوی بدمعشي شه د بزړه کې راغله دا هغه ته ټوله بار شوا ختم شواغه. زکات ورکول د نفس تزکیه دی ویل شي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله نبی شو درې کړه د ملګرو تربیته کې بری طریقه باندې چې دا خراب اخلاق تلري کوم مزیدار کیسه اخلاق ورته ځکه قرآن کې کله راځي معنا د اقرب مصلحت لا سورې نور تیش کې وي هو اسکا کله معنا د حلال راځي سورې کهف نو سمرایت کې کله معنا د حسن سره راځي لکه سورې کهف سلور اوي کې اقتلت نفسا زکیه. سورې کهف یو اته کې معنا د علاج او صيانت ساتلو سره راځي. سورې نور یوش کې رب العالمین کله زکات ذکر کې مقصد پکې دا د بے حیاي نه بچ کېدل. او سورې فاتحه تلس کې وایي چې خدمت لوړاندې کېدل، توحید، ثنا، مدح، صفائی، زکات ادا کول. قران چې کله انسان مطالعه کوي او احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا سره مطالعه کوي ګوري دله معلوماتو شي چې قران کې په ارزه کې جدا جدا معنا باندې د استعمالي یو معنا او بل معنا او بل دلیل به دې باندې چې دا د لفظ ډیر عام مصداق لري. حدیث کې راځي ابي امامه الباهلي فرمایي دا اقص سړی د ابن کثیر په دریم جلد کې د باز کرامتونه ذکر کړی دي. خو کرامت به دا مقصد نه چې انسان د الله حق بل ورکی قوم له دعوت ورکی وزیر دې چې دا قوم امنه دوی رسم لو مطالبه د ابوت وکړه ور نه کړه
په دې ګرم ځمکه باندې پروت یو شړې په سر باندې راچولې وانه ډېر مزیدار پیاله د ابونا یدق شان د شودونه دل ډکلاله دی قوم کې بعضی خلکو ویلي چې لکه دا خو ډیر مخوري سړی دی قوم په خبکیږي او بدل ورکه شکل د ابو مطالبه ته وکړه چې سکی هغه ویل جناب دا ولي وېزما تند الله ما تا کړه الکه دا څنګه زمونږ الله مال ډیر مزیدار او برا کړی وي چې کله ورته راخېټه راکاره کړی یقیني د خېټه د ابو د وجه ډکه شی وي د شودونه ان فامنوا جميعا د ټول قوم په ایمان راوړو پر رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم زموږ څو خبره په هغه خوونه کې د سړی په جنت له داخلي کې صرف د یو حدیث لګوره امام ترمذی درانه نقل کړی د مستدرک د حاکم کې مسند احمد کې امام محمد ناصر الدین البانی سے په صحیح کې ابي امامه الباهلي فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د محمد رسول الله نو ریدلی دی علیه الصلاه والسلام يخطب في حجه الوداع حجه الوداع کې د خطبه ورکوله فقال الله نبی ویلي اتقوا الله ربكم د الله نو ویریږي وجدا چې تاسو سره بده موږ له مناسب ده چې د الله نو ویریږي وصلوا خمسكم د بنزمون زنه وکي وصوموا شهركم د میاشت رمضان د روزه اهتمام وکي وادوا زکات اموالکم او دخلوا مالونو د زکات اداواله وکي واطيعوا ذا امركم دخل مشر خبره امنه تدخلوا جنه ربكم نتاسو به داخل چې رب العالمین جنت تاسو له څومره عجيبه زموږ د الله نه یره د پنځو منځونو اهتمام د رمضان د میاشتې اهتمام د مال زکات ورکول د خپل مشر خلیفہ دغه اطاعت دغه قانون چې کله انسان بځان کې راځي کې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم تدخل جنه ربکم تاسو به داخل شئ د خپل رب دی جنت لا د جنت د داخليدو لپاره اساسي سبب د حدیث کې زکات راغی عبد الله بن عباس فرمایي چې کله د قید نازل شو ولذین یکنزون الذهب والفضه ودا خبره مسلمانانو باندې ډیره ګرانه شو عمر رضی الله عنه ملګرو لوي زبر دې خبره بارکه بتاو شو سنتیر اولم لاړ ویلې د الله نبی ستاسو ملګرو باندې خدا غاړه ډیر ګران دي هغه انسانان چې هغه د اسرو سپین ذخیره کوي د غیر لپاره به د سزاګانی چې په ورځ قیامت به الله ور باندې داغي دا خو موږ هر بلګری د اسرو سپین ذخیره کوي موږ هم ذخیره کوو بلیم کوي بلما نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وان الله لم يفرض الزکات الله رب العزت دا زکات نه فرض کړي مگر دې لپاره چې دا څومره مال تاسو سره دا غټول باندې الله پاک او میراثونه به تاسو باندې زکات فرض کړي دي چې تاسو نو ورسره وارثان مالدار پاتې شي عمر رضی الله شکر دا آیات واردو چې لکه تاسو ډیر مال ځن سره ساتل شي خو زکات ورکړي فکبر عمر ابن الخطاب ویلي الله اکبر مال ساتل شتا زکات ورکا به ویلي الا اخبرك بخير ما يكنز المرء زتل اطلاع درنکم په هغه څه باندې چې دا سړی د ځان سره ذخیره کوي المرأه الصالحه هغه شی چې انسان د ځان سره ساتي هغه نه کخزره رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم انسان چې کله ورته وګوري دا زنانه خوشاله کې و اذا امرها چې امر ورته وکي اطاعته خبره اومني و اذا غاب عنها شکلت غیب شي دا سړی نو حفظته دا سړی دغه مال عزت او بچی دا ټول ساتي ګوره دا آیت په صحابه باندې دومره ګران تمام شوی دی چې کله سړی مال ځان سره ذخیره کوي د دې انسان الله بدی بیان کړی دا خو ته چې کله د دې مال زکات ورکړي رب العالمین فرمایي چې اس پروي به مساته حق سره د ادا کی زیر من القم فرمایي وېزه تاسو هغه خبرې نه کوم چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي موږ ورته ویل چې ولنا هغه د شویل اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل الله زپلین سم ته مې د کمزورتي او د سستوبنه او د بوزدلې او د بخلنا د قبر د عذاب نه د هغه بډه ته نه شړې په خرابېږي اللهم آتي نفسي تقواها الله زما دې نفس تقوا ورکا وزکها وفاکها زکه کی معنا د پاکوالی انت خير تغرد هغه شی چې هغه پاکواله د نفس کوي تر دې ولی او مولای اللهم اني اعوذ بك الله سبحانه باندې پنين سم د علم نشپای کې نه پنه ور کوي د عقل نه شي عاجزي پکې نه راځي د هغه نفس چې هغه مړیږي نو د هغه دعا نه چې هغه قبليږي نه تاسو ګورئ دی حدیث کې محمد رسول الله فرمایي اللهم اني اعوذ بك من الجبن الله سبحانه سم پتا باندې د بخلم دقه ته ویلې شي چې انسان باندې زکات لازم او دین ور کوي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د دې کار نه په الله باندې پنيونه شي کې کمړ شوې دقه مال په 50 رکاله پتا سو باندې غوبلو کی سبب د غړوانی به عمر شیدا سبب د غړه کې به یو توقي او چې کله د جهنم لور داخل شي د ور تختیبه رب العالمین جوړ کې دا اړخ او دا شاو د مقبل ورمان الله داغي
بشیر بن خصاصه هغه پنامه باندې صحابي هغه فرمایي ویزه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پر چې سره په اسلام باندې بیعت وکم نو ما باندې څو شرطونه ولګول یعنی سړی کله مسلمان جوړیږي چې دغه شرطونه باندې عمل وکي ما ته ویل تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله دا گواہی بکې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نو محمد الله بنده او رسول صلی الله علیه وسلم وتصلي الخمس في زمن بکې وتصوم رمضان او رمضان روزه باندې شي وتؤدي زکات بدا کوي حق د بیت الله جهاد فی سبیل الله بکې قال قلت ما ورته یا رسول الله د دې دوه شینو غوځه طاقت نه لرم ارچ زکات دی وېزمره پر نشته مگر لس دی ورته ذکر کړل او خانه چې هغه ما د بچو د پر د بار اسباب برابرېږي او به ویل ارچ جهاد دی داخله ګمان کوي چې ان من اغسوک چې هغه دنه مخ واړو نه یقینا الله په د باندې غضب کوي زه یریګم په دې کې چیرته مال جهاد لازم شي فرض شي واجب شي او زه په دې وخت کې د امر بد وګڼم د خپل نفس د وجنه پاغي باندې بخلو کما الله مې په خپل غضب کې راګیر نه کی دا فرمای نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لاس راجمه کې به وخذولو به ویل لا صدقه ولا جهاد و عقد جنبه کې صدقه او عقد جنبه کې جهاد نو ففيما تدخل الجنه ته جنت له څه باندې داخليږي دلیل به دې باندې چې جنت له داخله دوه ډېر اسباب دي اساسي بنیادی سبب رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم جهاد او دغه سره صدقه او زکات چې کله په سړي باندې زکات لازم یو دین نو ورګي صدقه نو ورګي د رسول د حدیث نه معلومیږي علیه الصلاۃ والسلام چې د انسان به الله سره جنت له ور داخل نکي تاسو دا مالدارانو ګورئ مولونه د ځان سره جمع کیږي څنګه الله تعالی ورکړي د ډېر شمیره مالونه او د زکات وخت چې راشي لکونه ور باندې راځي دا به صرف یو لک دولک او باسي او دا خبره وکي چې بس ته بده باندې بکار وشي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې کله بسړي باندې زکات لازم شوري نه کیږي چې انسان به کله جنت ته داخل شي څنګه به جنت ته داخل شي څه مخاله داخل بشي نه داخليږي وی به ورته ما ورته یا رسول الله او بایعک از سره بیعت پر خبره باندې کوم وېزما سره به ټول خبرو باندې بیعت وکړي څه معنا یو سړی چې وګوري چې هغه مسلمانې او زه مسلمان ثابت شمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دی په زکات ورکول باندې چې زکات بده باندې لازمي د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت مات کړی دی چې بیعت مات کړي دا سړی به ګور جنت لم به داخل نشي زمونږ د نبی بیعت به بیعت ته ډیر انسان دې خبر نه په غفلت کې واقع وي زه حج کوم تهجد کوم فلان او فلان زکات در باندې لازم دی د الله د خونه ور دی نه کې دا تا چې کوم وعده کړی د رسول الله سره چې هغه ست مشتری امام دی ته دغه امتی دغه بیعت مات کړی دی ته به ان پم دغه عمل نو ور کول باندې الله د جنت نه تامنه کې او جهنم لبري به بوشي اوس در چا خپل خواخه عبد الله بن عمر فرمای وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام امر وکي به اخراج زکات الفطر چې تاسو سر سایه ور کوي قبل خروج الناس الى الصلاه فاغه وخت کې چې داخله منزله ورغلی نه داغینه مخ کې چې د فقیر د اعظم بالکل د منزله برابر شي او ستر اعظم بالکل داغینه فارغ شي دم ګور زکات ته دم د الله د خونه په باندې لازم ده دلیل به دې باندې چې کله انسان سر سایه ور کوي امام الاسره المانی کې لري او د قشن شیخ الاسلام ابن تیمیه شاولی الله سے به وصل لري ور نکړه ور کول به د باندې ضروری دي کور نکړه د حدیث معلومیږي دا سړی الله په دې عمل باندې جنت لبه بونشي ځکه دین د اسلام خپل شرایط لري اصول لري درې سو شپته خوونه کې یو دغه خوې دي ابو هريره سے فرمای یو باندې چې نبی کریم علیه السلام قال راغه ورته ویل چې دلني علی عمل اذا عملته دخلت الجنه یا رسول الله دا شو عمل ما ته وخه چې ځکه لغه عمل کړه ولم جنت ته داخل شم تاسو ګوره موږ تاسو ټول غواړو جنت ته داخل شو غواړو کو نه غواړو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری عجیب انسانانو وکله به باندې چاند اطرافونه ډالو د رسول الله نبی ته پوښتنه وکړه موږ ډېر انتیجت په خوشاله شو وجدا وا چې یو خو موږ د رسول الله نه ته پوښتنه نشو کولای هغه حیا په موږ غالب وا او دې باندې چانه به ته پوښتنه وکړه ځکه دا د اطرافونه راغلی و نو موږ به ډېرې پیدا وي دې سوال لته ګوره نو یو سړی کو غواړي جنت ته ور داخل شي من تعبد الله ولا تشركوا به شيئا رسول الله فرمایي د الله بندگی کوي څوک د الله سره شریک جوړ مکا وتقيم الصلاه المكتوبه فرض منځونه کوا وتؤدي الزکاه المفروضه فرض زکات ورکا وتصوم رمضان او د رمضان د روزه اهتمام دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت د داخلو د پر اساسي بنیادی سبب ذکر کړی دی وتؤدي الزکاه المفروضه فرض زکات کور د کې جنت او کور د نه کې جهنم دا خبره شکل واوري درې سړي نو وی ویل ولذي نفس بيده لا ازيد على هذا زماره په الله باندې قسم زو بده باندې هیڅ نه زیاتو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي
وې څوک چې دا خبره خوشاله کوي چې جنتی سړی له وګوري فلینظر الی هذا ودي سړی له وګوري چې کله انسان توحید مني د منځ اداواله کوي د زکات اداواله کوي د رمضان اداواله کوي رسول الله فرمایي دغه سړی جنتی دی دا به جنت لسی دا عملنا مملوغ دی مګاڼه چې لکه بندګی لا څه مطلب دی فرض منځ کې څه خبره ده ډیر انسانان دا چې بده منځونو د الله نه نشي بچ کېږي ضرور به بچ کېږي په دې زکاتونو باندې الله نه بچ کېږي په دې روزنه ول باندې بچ کېږي رسول الله فرمایي دغه توحید دغه د منځ په بندي او دغه د زکات ورکړو د روزه اهتمام چې ار چاوي کې بدی باندې به جنت ته جو دا سره د عمل کې راولي دي جنتی له تاسو وګورئ په دنیا کې جنت تذکرہ ابو هريره سے فرمایي ترمذی کې حدیث رسول الله فرمایلی دي اذا اديت زکات مالک شکل د خپل مال زکات ادا کې فقط قضیت ما علیک د الله د خونه چې کم حق پتا من لازم دغه ته ادا کی تدیب الحدیث وګوره ابي بن سوري فرمایي یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم له ویل شي اخبرني بعمل يدخلني الجنه تشو عمل ما توخه یا رسول الله چې جنت لمه داخل کی صحابه سره د جنت مسله و نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل تعبد الله ولا تشرك به شيئا د الله بندگی وکړه شریک د الله سره مو جوړوا وتقيم الصلاه د منځ پابندي وکا وتؤتي الزکات زکات ورکا وتصل الرحم خپل ولي قائم کا کم سره چې توحید منی شرک پکې نه کم سره چې د منځ پابندي کوي کم سره چې زکات ورکوي کم سره چې صله رحمی پالي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم بخاری کې حدیث ابن حجر اسقلانی فتح الباری دریم جلد کې مدار وړي د دې څلورو اعمالو نتیجه دار چې دا رب العالمین جنت ته ور باندې داخل کی زکات ادا کول دا څومره وړه خبره موږ تاسو راخکاری عمرو بن شعيب نبيه نقل له هغه د خپل لیکنه نقل کې وزنانه رسول الله صلی الله علیه یو لري و دغه په لاس کې دوه بنگړي و د سرو زرو نبی صلی الله علیه وسلم ورته دې زکات ورکوي واه هغه جو ویل نه د الله نبی ولته دا خو غني چې په ورځ قیامت رب العالمین د دې فوج باندې تعالی د ور دوه بنگړي درواچوي وې دې کې چې ایسه د وګرځول او رسول الله له وړاندې کړه نبی صلی الله علیه وسلم دغه چې ویل هما لله عز وجل ولرسوله وې دا دوه بنگړي ما د الله د رضا لپاره الله له ورکړو د قشان د رسول الله لپاره مې ورکړو هغه د مسلمانانو په خدمت کې ولګول شم راجب انسانان زکات ادا کول د الله نبی ورته ته ادا کړی دی وینا نه مې ادا کړی بس ودا به د اور بنگړي تعالی الله درواچوي دلیل به دی چې زنانه زکات سره استعمالول شي خو د درې شرطونو سره خپل خاون لبه کار کوي زکات به ور کوي او دا تبختر او فخر ور باندې نه کوي زکات دومره بهترین عمل عبد الله بن عمر فرمایي نبی کریم علیہ السلام فرمایلی دی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وما ته امر کړی شو ویل چې د خلکو سره وځنګيږم تر دې چې دا ګوي ورکی په دې خبره باندې نشته حقدار د بندګي شواد الله او محمد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ويقيم الصلاه منځ پابندي وکي ويؤتوا الزکات زکات ورکی فاذا فعلوا ذلك شکل دا کارو کینو عصموا من دماءهم واموالهم دي خلق زمانه دا وینو د مالونه بچ کړه الا بحق الاسلام مگر کچیرته حق د اسلام په ثابت شو چې هغه ارتداد دی شاده شوده زنه وکړه او قتل وکي وحسابهم على الله رسول الله فرمایي د دې خلکو حساب رب العالمین باندې زکات ورکول دا سره د دینه بچ کی چې مسلمانانو امیر بس سره به جګړه نه کوي جرير بن عبد الله البجلي فرمایي وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلمين وما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سره بیعت کړی دی په دې خبره باندې چې یا رسول الله زبده ما زفه باندې کوم زکات ورکوم د هر مسلمان لپاره خیر خوای امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې واجب واقع ذکر کړی توجه غلام ولې ګورو بازار لوي چې زماره پر اسواله 500 روپے هغه اسوا غوښتو غلام ورته راځي چې ما مالک بکور کې پیسې درکې چکور لراغه نو شي جرير بن عبد الله البجلي دا غا سنتاو شو ورته اشنا په سود را کړی دی په درې سوال وسل نور نه در کوم وستا خوخه وسلور سو شوي به ورته شوي 15 سل نور نه در کوم وستا خپل خوخه را وزمړه 1500 شوي تر وسو پورې خبره ورسېده چا ورته ویل چې اشنا دا ولي ودا اس د وسو یدا تاسو دی او دې شړې زما په غلام باندې په 300 باندې خرج کړي کزما وې ما دا خو ګڼل چې دا پاته سو په وسه باندې خرشي د بل مسلمان د پاره دا خو ګڼم ځکه ما د رسول الله سره په دې باندې بیعت کړي دي سړی جنت ته داخليږي په دې چې بل مسلمان د پاره خیر خوای موږ د وسو شو نه په 3 روپۍ والو به خوشاله چې سرسخت چاله کوي موږ د حدیث دا مطلب معلوم شو چې کله سړی مسلمان له دې سودا کې دوکه ورکړه رسول الله فرمایي ودا سړی په ځم باندې پوه شي چې په د جنت نه محروم شو د جهنم په طرف باندې لاړو تو ګره د 300 واسطه په 300 اخسته دي دوه 300 واسطه لیکن 800 روپے ورته مکمل ورکړي وېما نبی کریم علیه السلام سره بیعت کړي په دې خبره باندې
چې چیرته مسلمانانو مؤمنان دي زبده هغه د خیر خوای غم کوم او د مؤمن خیر خوای په دې کې راتلا چې دغه تاسو یې د وسو شي پاتې سو یو څو ورنه واخستلی شي کمن کې ایمانی او د جنت تمدارو او د محمد رسول الله امتین ځان شمارو نو ته به ګوره چې موږ د مسلمان سره د دوکي کوي نه کوو هیڅ چیرته به مونږ کوو خو د دین دا خبره معلومه شو چې ابلیس موږ په دماغ باندې ناشته د موږ خپل چاله کې غنو د دقه عمل د وجنه د رسول الله د حدیث برابر موږ د جنت نه محروم شو د جهنم په طرف باندې به روانو مسلمان د پر خیر خوای څومره عجیب خبره ده کړې دا صحابه دی معنا ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم زمونږ الله قران کې فرمایي کې دي صحابه غو ایمان مراوړو نو تاسو نه الله راضي ده هدایت ولې کې ټول گمراهانی کمن د قشن شی چې هغه د تاسو یو بنه سو باندې 300 په چانه والو او به ورته چې کاکا ستا پیسې تاسو وکیږي دار سره والا اگر کما در ناخذ بدرې سوا خدا د تاسو دي نو موږ به جنت ته داخلي کو کوم دا پروګرامونه کې نو پوه شه بده چې ګوره د جهنم نه جنت نه بل طرف باندې لاړو د ایمان او اسلام د شنه دي چې سړی د لا اله الا الله او سپینه جامه دی واغوندي پړګي دی وای تسبیح دی وسره یو ګری دی پری دی بس دا مؤمن دی نور د لسر په شاور باندې بزرو خرڅوا او دا خبره کو چې شکر الحمدلله زمو مؤمن مو جنت لبزم دا اچیر دم نشي کېدل د ټول مسلمانانو لپاره خیر خوای دا چې کله په من کې موجود به جنت دی عبد الله بن عمر فرمایي رسول الله فرمایلی دی عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على 5 اسلام په 5 شینو باندې ولاړ دی یو د الله توحید هیڅ د الله سره به هیڅ شي کې شریک نشته دویم د مانزه پابندي دریم د زکات ورکول څلورم د روزي اهتمام او پنځم حج د بیت الله څه مطلب لکه دا جمعات ته اېدی سودی ولونه دي کدی چې دلته چیرته بل فرض او تقدیره دا درې طرف دیوالونه ول شي یو طرف دیوال نه یو داستنی نه څه مخاله دا چت بشرته ټینګ شي نو من چې کومه دعوه د ایمان او د اسلام کړي د رسول الله فرمایي دا اسی غلطه دعوه ده دا ابدي به چیرته ما ابدي جوړ نشي و ایتاء زکات ویلې ده زکات به سړی ادا کوي عبد الله بن عباس فرمایي وی ابو سفیان دا خبره مالا کړی دا هغه وخت حدیث ذکر کړی چې کله د هرقل بادشاہ سره ملاقات راغی هرقل بادشاہ ورته چې بما امرکم تاسو را دا سړی په څه باندې امر کوي ابو سفیان ورته ویل امرنا بالصلاه والزکات موږ له امر کوي په دې خبره باندې چې مانځه پابندي وکړي د زکات پابندي او د قشم پاک دمنی وکړي او صله رحمي وی بالکل دا د نبی علامه ده دا نبی دی دلیل به دې چې محمد رسول الله امر دی عليه الصلاه والسلام زما تر پلار امر موږ منو د ملګری امر موږ منو رسول الله به ټول امامانو کې لوی امام په دې ټول انبیو کې اوچت نبی د موږ له امر کړی دی چې چرته موږ زکات ورکړو نو موږ د اسلام او ایمان مسله ده کور مونږ کې ګوره د ایمان او د اسلام مسله خراب شو خطرناک شو ابو درداء رضی الله فرمایي چې خپل نوم عمر دی معاذ ابن جبل چې کله وفات کیږي نو ملګرو له څلور کسانو علم زده کوي عبد الله ابن مسعود ابو درداء رضی الله تعالی عنہ سلمان فارسی او ورته ویل عبد الله ابن سلام دی دا فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 5 من جاء بهن مع ایمان دخل الجنه پنځه خوونه دي چې چا کې موجود شو د ایمان سره د جنت ته داخل شو اوس کوم جنت غواړو راځي د پنځه خوونه زده کو من حافظ على الصلوات الخمس چا چې پنځه منځونه اهتمام کوي سره د اوداسه سره د سجده او سره د خپل وخت وصوم رمضان د روزي اهتمام وکي وحج البيت الله حج وکي خو چې کله طاقتي وادى زکات ورکي وادى الامانه امانت ادا کی نو دی ویل یا ابا دردا وما اداء الامانه دا امانت ادا کول څه مطلب وي الغسل من الجنابه کله په جنابت کې واقع شي غسل ته وکا نمونس کول د قشان د منځروجي اهتمام حج بیت الله زکات ورکول د جنابت نور سره غسل کول رسول الله فرمایي دا پنځه خوینه چې بچا کې موجود شي داخل الجنه دا سړی به کوم ځله داخليږي د جنت داخلي دوه اساسي سبب ګوره زکات دا به سړی په ځامه ضروري کی ابو سعید خدری فرمایي ومن د رسول الله په وخت کې یو سوا د طعامنا ید وربشنا ید کجورنا ید قرتنا ید ممیزنا هغه استل د ستر سید لپاره ذکر دی وجه چې دور باندې جنت لزان داخله ول غختل ابو هريره رضی الله فرمایي چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شو ابو بکر رضی الله خلیفہ شو باز انسانانو ویل چې موږ بالکل د زکات نه ورکو عمر ابن الخطاب د خلکو ابو بکر ویل چې ابو بکر خلک د اسلام د وته په حالت کې د جهاد اعلان د خلکو سره مکه وکینه ګور ډېر مشکلات به جوړ شي وې اسماعیل رب العالمین باندې قسمی چا چې د زکات او د منځ مابین کې فرق وکي زبدي انسان سره جنگ کوم جهاد وکوم هغه سره چې رسول الله په وخت کې هغه پړې غلطه سیمو چې کومه ساروی په غاړه کې او مال په زکات کرانه کې زدا غوي سره اعلان د جنگ کوم دي خلکو سره اعلان د جنگ
دلیل په دې باندې چې کله انسان زکات ورکړي دا به جنگ نه بچيږي و الا کنه د مسلمانانو امیر لپاره کار دي چې د خلکو مقابله کې ودرېږي. ابو سعید خدری فرمای ابو هريره رضی الله عنه وی حسن ابن علي شراغي کجور را واخسر صدقه د خیرات د کجورونه په دې خله کې وګرځول نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي قخ معنا توکا تله دا معلومات نشي چې موږ دا خوراک نه کوو د صدقونه معنا ده د رسول الله په اولاد باندې قریش باندې هاشمیانو باندې صدقې زکاتونه وغیرہ دا ټول بند نه منع دي. دا ولی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دغه وجه ده چې خلک د شي ګمان ونی کې چې رسول الله د دومره جهادونه کوي عليه الصلاه والسلام د دومره جګړې کې قتل او قتال کې د دې لپاره چې مال راجمه کې نه مال نه جمع کوم بلکې د الله په ځمکه باندې د الله قانون نافذوم. څومره عجیب نبی اغلب د لری کا. عبد الله بن ابي اوفا فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام له شکل قوم راغي او خیرات به ورته راوړو صدقه به ورته راوړو نو به د څه به ویلي اللهم صل علی آل فلان یا الله د پلاني په خاندان باندې نزول د رحمتو کا وېزما پلارو ته صدقه راوړو ویلي اللهم صل علی آل ابي اوفا یا الله د ابي اوفا په دې آل باندې نزول د رحمتو کا دلیل په دې د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي عليه الصلاه والسلام وش په تکارونه باندې انسان له الله رحمت متوجي کیږي. یو پکې دا زکات ورکول له صدقه کله چې موږ وغواړو د الله رحمت ځان له متوجي کو زکات ورکول دا چې انسان کله کینې به کار برابرېږي و الا کینې به نه کیږي. ابو هريره سے فرمای نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی چې ليس علی المسلم فی فرسه و غلامه صدقه د مسلمان سړي استه او د قشان دغه او خادم د بده باندې زکات ور باندې نشته لکه کور گاډه لري. او حکیم ابن حزام فرمایي چې دا د خدیجه الکبرى د ترور زوی دی یو سر شل کاله ژوند شپته کاله په اسلام کې شپته په کفر کې وی نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی الید العلیا او چت لاس چې خیر غره د من الید السفلا دلان دل اصله څه مطلب زکات ورکول خو مهم عبادت دی کوشش دا وکړه چې په خپل ورکی د سینې چې بل د لاس ولې جماله زکات او مال زکات او جنت ته داخل شي. او به ویلي وابدا بمن تعولو ته دا صدقه په هغه چا باندې ورکړه چې دغه د رزق پتا باندې ضروري دی مانه خپل بچی دي خپل اولاد دي زنانه دي. او به ویل چې کوم انسان هغه د زکات نظام پاک دامن کې څوک ورکیو دا وی ضرورت نه لرم رب العالمین بدغه انسان به شي کې غنی به کې. عمر بن الخطاب فرمایي و ان الاعمال تباها و دا عمل چې په خرونه کوي فقالت صدقه د شی ویلې و انا افضل كن الناس تاسو په ټول عملونه باندې بهتر منه هر عمل په یو بل باندې فخر کوي. خو عمر بن الخطاب فرمایي صدقه په ټول عملونه کې اوچت عمل دی فخرونه هغه کوي. عبد الله بن عمر فرمایي هغه به دا خبره ذکر کوله و د قشان د اسلام د دین کړي او دا غیستنی چې مونږ او زکات دی فرق پدې کې نشي کېدلی. حج د بیت الله دی روزه ده او په دې ټول عملونو کې بهترین عمل چې الصدقه والجهاد الصدقه والجهاد او صدقه او جهاد په سبیل الله ده. عبد الله بن عمر بدام ویلي و المال الذي اقام چې هغه زکات شو ورکې دی دا خزانه د کنز دی رب العالمین به دغه نور جوړ کې تندې اړخ او شابور باندې الله ورته داغي او چې کله ته زکات ورکې تور نه به بچ. حذیفه رضی الله عنه فرمای و اسلام اته شی دی منځ وای سره زکات بلې سره جهاد بلې سره روزه بلې سره امر بالمعروف بلې سره نهي عن المنکر بلې سره اسلام بلې سره و هغه سره نه مراد دي شغله بده کې بالکل د سره برخه موجود نشي. دلیل له بده باندې چې اسلام دی او کور غوندري حذیفه رضی الله عنه فرمایي په کور یو دروازه یو دیواله یا چته یا بل هغه د زکات غوندي دام پکې دی حیثیت دی. انس بن مالک بویلی و باکرو به صدقه ورکي فإن البلد مصیبتونه د صدقې وړاندې راتلې نشي در باندې بچ بشي. عمر بن عبد العزيز بدا ویلي و مونږ چې نو کې ودا دي نیمه لار رسي لکه سړی چې په لار باندې رواني او گاډي کې تیلي او ارچ انسان روجونی ولا ودا د هغه بادشاہ تر دروازې دی ورسي او صدقه چې تدخلک علیه دا بالکل دی بادشاہ ور داخلي معنا ده. عمر بن عبد العزيز فرمایي چې کله سړی د زکات اهتمام کوي رب العالمین به په دقیق عمل باندې جنت ته ور داخلي. سفیان ثوری به ویلي د چا صدقه چې ناقصه ده مننا څوک چې اثباتونه کې خپل صدقه ناقصه کړه نو چا ورته چې دا اثباتونه سره ویل شي وی ار چاله یادې مړ دی پلان لما دا شي اخسته او دله می دا شي اخسته او دله می دا شي اخسته دي. شعبي هم دا خبره کوله د دې زکات ډېری پیدا دي تقریبا 30 فیدی عالم راځم کړي خو څوته والي د اسلام پارکانو کې مهم رکن دی مال ور باندې پاکيږي د ایمان نخه ده د فقراو هغه دروازې ور باندې بنديږي د مال په برکت به راشي مال د الله د ته په کې وکیل د الله په امر کې داغه د
دا الله په مال کې داغه د امر برابر چلند درنه کیږي مسلمانان به چې د دشمنانو لا سوګد نه کی د فقراو سره مساعده او کومک دی تحسر کینونه به سړی ور باندې بچي او فقیران به بالکل به هغه پاتې نشي او په دې باندې مصیبتونه لري کېږي د انسان نفس باندې پاکيږي او په دې ټول کې بهترینه پیدا ده رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د دې د وجنه بسړی جنت ته ور داخليږي نو په 300 خوینو کې خو موږ تاسو ویلې چې کله سړی باندې زکات لازم شي ورکه جنت ته داخلي دله او کور نه کې د جنت ته محرومې دلی یا ورسته داخلي دلی تقریبا 50 کاله وباج انسانانو سره جنت د زکات د وجنه ورسته ورشي جنت لا نو رب العالمین دې موږ تاسو توفیق دې عمل لاګي جوړ وکړو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین